نیکې هیلې احترامات د ایم سی ال یوټیوب چینل درنو لیدونکو او اورېدونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به وئ او د صحت کالي به مو پر تن وي. خوږو دوستانو، نن یو ځل بیا تاسو ته له یو خوندوره ویډیو سره راغلی یم چې ویډیو د دې په باره کې ده چې څنګه موږ د خپلې آی ډي پاسورډ معلوم کړو. یعنې کله چې زموږ سره په موبایل کې آی ډي خلاصه وي او زموږ څخه د هغې پاسورډ او نمبر هیر شوی وي، هغه به موږ څنګه راخلاصوو. نو راځئ تاسو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او په دغه ویډیو کې به موږ تاسو ته ښایو چې څنګه دغه ډول آی ډي راخلاصه کړو. نو ویډیو تر پایه راسره وګورئ او مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو، که زموږ چینل ته نوي راغلي یاست یا زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل نښان ووهئ او هلته یې واړوئ تر څو زموږ هره نوې ویډیو تر ټولو دمخه تاسو ته در ورسیږي او آخر کې ویډیو در سره لایک کړئ او که کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو کمنټ کې ولیکئ. دوستانو، تاسو به لومړی دلته راشئ خپل پروفایل ته. کله چې پروفایل ته راغلی، تاسو به له هغې وروسته څنګه وکړئ، خپل سیټینګ ته به راشئ. سیټینګ ته کله چې راغلی، تاسو به دلته په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. نو کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړ، لږ به انتظار شئ تر څو تاسو ته خپل دغه د پروفایل کوم انټرفیس چې دی دغه راخلاص شي. نو زما نیټ لږ ضعیفه دی دوستانو، ستاسو انټرنیټ چې قوي وي بیا زر تر زره دا راخلاصیږي. دلته یو مهم شرط چې کوم پکې دی هغه د ټو سټیپ ویریفیکشن فعالول دي. نو کله دوستانو چې تاسو خپل سیټینګ ته راغلی، دغه انټرفیس درته راخلاص شو، په دغه کې به تاسو څنګه وکړئ، لومړی که چېرته ستاسو نمبر په کار وي نو تاسو به پرسونل انفارمیشن ته راشئ، دلته به په کنیکټ انفو باندې کلیک وکړئ کنټینټ. نو تاسو ته به دلته دغه ځای کې خپل نمبر راواوړي چې زما په کوم نمبر باندې آی ډي ده یا په کوم ایمیل باندې ده. کله چې تاسو ته دغه ایمیل راواوړي نو تاسو به دغه د دغه ځای څخه واخلئ. تاسو وګورئ، لومړی زما نمبر دی او دوهم زما ایمیل دی چې په دې باندې زما اکاونټ دی. نو دا خو مې دلته سیو کړل. اوس به څنګه زه خپل د آی ډي پاسورډ معلوموم؟ نو د دې لپاره یو اهم او مهم شرط چې دی هغه د ټو سټیپ ویریفیکشن دی. یعنې ټو سټیپ ویریفیکشن مو باید فعاله وي. که چېرته تاسو په دې ټو سټیپ ویریفیکشن باندې نه پوهېږئ نو کمنټ وکړئ، زه به د دې په باره کې هم ویډیو درته جوړه کړم، خو زه فکر کوم چې په نن سبا اثر کې په دې باندې هر څوک پوهېږي. نو کله مو چې هغه ورته فعاله او تاسو به دلته سیکیورټي اینډ لوګین باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته وګورئ زما فیسبوک پروټیکټ از آن. This advanced security program is always at work helping to defend your account. نو دغه زما چې وګورئ زما سیکیورټي فعاله ده. نو دلته زه لاندې راځم یوز ټو فیکټر په دې باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ، دلته لږ انتظار کوم. دلته ماته یوه صفحه راځي، دلته راځي ریکوري کوډز. په دې ریکوري کوډز باندې کلیک کوم او دلته لاندې بل آپشن راځي شو کوډز، په دې باندې بیا کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ، اوس دلته زه د خپل اکاونټ پاسورډ ورکوم، یعنې زما د اکاونټ پاسورډ څه شی دی. نو کله چې ما خپل د اکاونټ پاسورډ ورکړ، اوس په کنټینیو باندې کلیک کوم. کله مې چې په دې باندې کلیک وکړ، اوس لږ انتظار کیږم. کله چې انتظار شم، ماته یوه بله صفحه راځي چې په هغه کې زما تقریبا شاوخوا 12 دي که څومره کوډونه دي چې هغه ماته ټول راځي. تقریبا تاسو وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20 تقریبا 20 کوډونه راغله. کله چې ماته دغه 20 کوډونه راغله، نو په دې کوډونو باندې به تاسو څه کوئ؟ دا کوډونه خو به لومړی هیڅ چاته نه ښایئ، بل مو چې کله ټو سټیپ ویریفیکشن فعاله کړ نو تاسو به دغه کوډونه ټول را کاپي کړئ. کله مو چې را کاپي کړل، را وبخلئ، په یو محفوظ ځای کې به یې ولیکئ، یا مثلا په کتابچه کې ولیکئ، نوټ بوک کې ولیکئ. تاسو په خپل کور کې په یو خوندي او محفوظ ځای کې کیږدئ تر څو هغه څوک ونه ګوري، او یا په موبایل کې چېرته په یو ښه ځای کې کیږدئ تر څو ستاسو نور ملګري یا کوم بل چاته موبایل ورکړئ هغه یې ونه ګوري، ځکه چې دا هر کوډ یو ځل استعمالیږي. کله چې تاسو دغه ستاسو ایمیل یا ستاسو نمبر چا ولید او د دغو کوډونو څخه یو کوډ هم د پاسورډ په ځای کې ورکړو، نو تاسو څخه په اتومات ډول آی ډي خلاصولی شي. یعنې که چېرته دغه کوډونه تاسو در سره محفوظ کیږدئ،
تاسو نه مثلا پاسورډ هیر دی، تاسو آی ډي په یو موبایل کې دغه موبایل بدلوي، هم نمبر هیر دی هم پاسورډ. نو تاسو لومړی ولیدل چې نمبر مې درته وښودلو او اوس مې دغه طریقه درته وښودله چې دغه کوډونه درته راواړوي. دا چې کله راواړوي تاسو چې کله دغه د لومړي نمبر کوم ځای کې چې ورکول کېږي ته په دغه ځای کې به خپل هغه نمبر یا ایمیل ورکړئ او د پاسورډ په ځایونو کې به له دې څخه یو کوډ ورکړئ. کله مو چې ورکړ هغه کوډ نور ختم شو، هغه نه یو ځل استفاده وشوه، هغه ته خلاصه شوه آی ډي او تاسو به د پاس ځای کې نوي کوډونه هم ترلاسه کولی شئ. او هغه آی ډي چې کله خلاصه شوه هغه کوډ مو ختم شو، هغه آی ډي په بل موبایل کې تاسو ته خلاصیږي. او که چېرته هم تاسو دغسې ونه شول یعنې چې دغه ستاسو دغه ټو سټیپ ویریفیکشن نه و فعاله، بیا تاسو خپل آی ډي لاسته نشئ راوړلی چې هېڅ یې نه وي درته یاد. او یو د فرګاټ پاسورډ طریقه ده، هغه چې نمبر در سره وي، سیمې کارت در سره وي، هغه باندې هم کار کیږي. او بل چې کوم ده هغه د همدغه طریقه ده، دغه ټو سټیپ ویریفیکشن دی. نو دغه ټو سټیپ ویریفیکشن چې دی دغه ډیر مهم دی. تاسو حتما دغه خپل اکاونټ ته فعاله کړئ، یعنې په کوم نمبر مو چې آی ډي جوړوي یا بل نمبر یو دوهم سیمې کارت چې در سره وي په هغه باندې ټو سټیپ ویریفیکشن فعاله کړئ. یا که په هغه نمبر فعاله کړئ مشکل نشته، خو که په دوهم فعاله شي لا به هم ښه وي. یعنې یو سیمې کارت په یو موبایل کې بل په بل کې که چاته پاسورډ هم ورکړي ستا آی ډي لومړی خو دوی هېڅ کله نشي کولی چې خلاصه یې کړي. نو انشاءالله که تاسو په دې نه پوهېدئ چې څنګه ټو سټیپ ویریفیکشن فعاله کړو، تاسو ماته په کمنټ کې ولیکئ، نو زه به لازمي په هغې باندې ویډیو جوړوم. نو تر بلې دغسې ویډیو چې زه یې تر تاسو چمتو کوم، په پاک رب مو سپارم. الله په امان، ښې شېبې، ښه وختونه.